I'm budding son یم زه تو ته کې اوس ول سر وختم چې تو کله ویل چې علیم یخود سویل المس کړی دی زه ته خبره وکم ته څلوېښتو ودې زړه سره زه دې اوس پوهه کړم ودې زړه سره قربان دي سم اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په څو کلنۍ کې قرآن ورباندې را نازل سول په 40 کلنۍ کې قرآن ورباندې را نازل سول نبی علیه السلام 40 کاله په مکه کې ژوند کول په دې 40 کلونو کې هیڅوک مسلمان نه و په مکه کې ځکه اسلام نه و په 40 کلنۍ کې چې قرآن را نازل سول اول مسلمان په لویانو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده په ماشومانو کې علي حیدر رضی الله عنه ده په زنانو کې خدیجه الکبرى رضی الله عنها وارضاها ده سیده د نبی علیه الصلاة والسلام لورانی دي بیا سوکه سي اسلام مبارک دین راغلل د اسلام مبارک دین سي راغلل سوکه خلق مسلمانېدل سي اسلام راغلل د اسلام شپږ کاله وخت سوی و په شپږم کال د اسلام او د بعثت عمر الفاروق رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه دا دواړه مسلمانان سول د عمر رضی الله عنه عمر 20 کاله یا 40 کاله یا د تاسو چې د دروغو خبره کوي چې په 40 کلنۍ کې دا خبره دروغجنه ده هغه وخت کې اسلام نو چې عمر رضی الله عنه دا عمر تیر کړی ده یا نور صحابه حمزه رضی الله عنه ده ابو طالب ده یا نور چې څومره د مکی خلق والاسلام نو څه شي قبل کړی وي او د جړه سرونو لید د دماغ ولې نه خلاصوي دا ارڅو اسلام او ارڅو خو باز د کومه ډل د توي بیٹا کولا جام تنو چولا کنه دا چې کاست تیم ولا مليون صدا شغه کېدل کنه دغه بیل بل مبل نه او سغه کېدل صبر رفيق حسين جان يعني القران مخكم اسلام نه نو خلاص اسو خبر نو زړه سره اسلام نو عمر رضی الله عنه شي قبول کړی وای خو تو اوس کسه کنه سلويخ کوله بعد دو مو سپوري مسلمان او دو توان سو شورا کې کنه کاری سلويخ کاله بعد خو مسلمان شو کنه سلويخ کاله بعد خو مسلمان شو مسلمان شو سلويخ کوله بعد خلاص اسو خبر الله اکبر نبي نغا سړی څنګه منای شي چې سلويخ کوله مسلمان شو بیا سلويخ کوله بعد مسلمان شو نغا څنګه ومنم خو مسلمان خو سو کنه خو ته خپل خلوي سي مسلمان شو دا خوله دا وکسا تو صندوق ته کتاب د تروړې چې تعلیم دی لچره بخیلو سوال کړی یا لچره بخیلو صلاحیت تعلیم ویل نه مانی رفیق څوک نه مانی الله اکبر څوک نه مانی تاسو نه مانی ودی زړه سره علي رضی الله عنه علي حیدر ده علي حیدر ده خپخلی علي حیدر ده یو علي حیدر نشته کنه علي حیدر ده وس ګوره تمو تندغه ځکه ته تو دی ولنی کی علي حیدر نه ما تمو ته واخه اوس غوږسه دا د ما په لاس کې کتاب خو وینې ده دا کتاب صحیح دی د کتاب نه د جهاد کتاب ولم ته وایي چې تاسو په خلو منی علي کنه تا دا خبره وکړه تاسو علي رضی الله په خلو منی کنه دا خبره دی وکړه صحیح اوس ګوریا دا مسند احمد ده امام احمد ابن حنبل صاحب دا کتاب ده د احادیثو کتاب ده ته پوهیږې په دې یو کتاب کې د امام علي رضی الله عنه مغ اتوسو نبر روایتونه احادیث لرو لچانه لعلي رضی الله عنه تدي په ټول مذهب کې لعلي رضی الله عنه دومره احادیث نه لري لکه زه په یو کتاب کې لرم ته منې کې زمنم نه منې ته نه منې تو صحیح حقیقت دې سمانه ته اوسه سورۃ شیر په بڑو کې امام علي نه دا تبره 800 روایت چې اوپر په دې کتاب کې راغلي دي دا منل دي که نه منل دي خندا خزه ته وایم چې تو چې سوره من رسیدي خداغه خاک ویلن تو چې نشوي کوای چې خاک مخته وړاندې کوی چې څه خبر یو خاک نو سره کوم دی خاک دا خاک ته مستوشه خاک مستوشه یا چې چمچي وته نو چې خوراکي کبازه د لوړه می کې سوال مو کو چې تلويخ کوله بعد څوک مسلمان چې غبیا منای شي کنه رفيق حسين جان سي دومره دی ومنل سي عمر رضی الله عنه سلويخ کلونو بعد مسلمان سوی الحمدلله دام دی ویاړو دی افتخار زید سي عمر رضی الله عنه سلويخ کلونو بعد مسلمان سوی بیا الیسی بیا رات بدای ایتالیه د سي دی هغه شرک دی مدات نشته نه وخته غنی زل پکوري غیبی نزيد لنتی ایت د سي چال دی څه شي بیا دې څه شي ګډي وډي شروع کړي څه شي دی وای مو ته ستویل سالینه مدات ما غوړي دا شرک یرڅی کنه الله وای دا شرک د امام علي وای دا شرک ده
الون یا الون یا غسل په کور نازلې کولې ده ته دی د کرسۍ کې د څه نوسې پوه شوې ذوالفقار را نازل شوی ده الحمدلله خیبر جنګ کې په نازل شوی دی څوک وایي څوک وایي خو په تو زه ډېر پټ سړی یم زه هېڅ تعلیم نه لرم که نه ذوالفقار څه شته وایي تیمو ملیانو څه ته ده تیمو ملیانو نه یوه مبیل څه بل مبیل نه څه تو مریضه دی که بریضه دی تو هغه نه کولی که نه نو بیا به داسې کې د کرسۍ کې نه کېنستې نه دا ذوالفقار څه شته وایي وایي ذوالفقار به وخت کې پاته ته ولګېږي چې بیا هغه کاري ته ښه پاته لګېږي چې کله دنې واوړي بیا به درته وایي وښیه که نه چې دا د اسمانه څنګه د باندې نازل شو داسې ته ما ته داسې وښیه دوی خیبر والا بیا هغه خیبر هغه د ته بیا لږه دا کاري بیا ته خو دا ذوالفقار لږ تعارف جام که لږ هغه کس بیا ته نه تخلي او ذوالفقار څه شته وایي ته خو دا نوم یې خیبر کې څه ته نه تخلي و هغه چوک ته نه تخلي و جان کې توهین مه کوه خو درته وایم چې دا ذوالفقار تعریف کړه کاسه کنه ته چې ذوالفقار کومه ځینه نازل شو خیبر جنګ نه څوک تخلي و هغه بیا کاري څه جامه وکوي رفیق حسینه ګوري تاسو چې ټول عمر د صحابه او د توهین وسپکاوي داسې ټکی پر ټکی درزده کړی ده نه والله که توهین مکړی نه اوس ما ګوره ته وایې چې عمر رضی الله عنه له څلوېښت کلنې اسلام قبول کړی ده آیا د تا سوال باندې ګوره زه په غل هزه کې په موسم هم دا مطلب دی دا ده چې هغه څنګه له څلوېښت کلنه یو څوک بعد مسلمان کېدلی شي که نه مطلب دی دا ده اوس آیا عمر رضی الله عنه چې له څلوېښت کلونو بعد اسلام قبول کړی ده د تاسې ټول کتابونه عمر رضی الله عنه ته منافق او کافر وایي العیاذ بالله علي رضی الله عنه ولې د خپل لور د زړه ټوټه عمر رضی الله عنه ته په نکاح ورکوله ولې لور ورکړې وه په نکاح باندې عمر رضی الله عنه ته اوس بیا وایي دو ډېرې وختي جامې دي پوه شوې دو کربالو والا ثاني دي پوه شوې په خیبر کې دی وویل چې تښتېدلي وو څوک تښتېدلي وو په خیبر کې چې څه صحیح ده کاري خو کاري نه په خیبر کې څوک تښتېدلي لغندې کې وخوانده واشه کوزېږم بس د تخلي والا نه بس لغندې کې بس وایه بس کوزېږم په خیبر کې جنګ سوی و که نه و سوی په خیبر کې جنګ لغندې کې وخوانده بس کوزېږم ودې الله بنده مه کوزېږه مو مجلس در سره کوو په خیبر کې جنګ سوی و که نه و سوی په خیبر کې دنیا جنګونه شوي دي کله سوی دی الله بنده کله خیبر کې جنګ سوی و ته څه ته یم لږ بل چوکر واخې جو زه د نه لوړم لږ د سیمو ملیونو سکینه پوه شوې تو فرغندې کې سړی روجل زه معمول غندې کې سپول ته تر وخت اتم دوی لون دی راتلې نه زه د نه کوزېږم موافق جانه موی کې خبرې تغییر په خیبر کې نو په خیبر کې یهود په قلاګانو کې و خاطر زړه سره بل چاته ونه اوس بیا درپسې خاندي یهودیان په قلاګانو کې نبی علیه السلام محاصره کړي و صحابه و محاصره کړي و شاوخوا ورې جنګ نه ده سوی داسې جنګ نه ده سوی لکه په نورو غزواتو کې چې جنګونه کېدل مو چې کله ویو که نه یو علی مدد یو رسول الله مدد که نه کاري صاحب مو ته بیا غرونه نه ټینګېږي خو یو رسول الله مدد یو علی مدد ګوره یا علي مدد دیم ټول اغاګان وایي یا رسول الله مدد دیم ټول اغاګان وایي ټولو پردګونه دي له ما سره پراته دي خو یو دا یو اغا ته دي ورته یا علي مدد دا ټول سره را یو ځای سي یا علي مدد دلته خو یې راوله ودې زړه سره دا مدد به بیا کله دوی ته په ګټه ورځي الحمدلله دغې دنیا نه صحیح قیامت ورځې پورې دا مدد مو په خیر سی پوه شوې مو لیدلی مو څه خیلته کې دې سره ون یو که نه مو څه خیلته کې دا صحیح ده خو دا وویل چې موږ یا علي مدد ووایو موږ ته څوک نشي ټینګېدلی اوس خو دا تاسې ټول اغاګان سره را یو ځای سي دي ما دپاره ووایاست یا علي مدد چې زه درته ټینګېدلی سم که نه سم درته ټینګېدلی وای د خدای بندانه ته اوس هغه سعودیا وي که امریکې نه وتی نه ته وایم چې اوس په هغه نه جان کې وي نه بل شي ته روان یعنې د تاسو یا علي مدد تاسې د ما دې کوټې کې مدد نشي در سره کولی کولی شي خو بس خو دو خو نه دی که نه نو یو نه دی که نه نو څه وختې کوي پوه شوې زه ګوره
زه غوږ ګوره ما ویلې دي یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین مدد تاسو دې ټول غاګانو پردګونه دلته پراته دي یو ورځ خو دې تاسو د ټول غاګان سره را یو ځای کیسه یا علی مدد تر څو زمونږ درنه واخلم او د میډیا درته پرېږدم دومره مدد هم دې تاسو نشئ کولی دا 12 امامان نغا خبره خزه د توکن چې ولې مدد نه د تویلا چې کومه برزا وای تو نغا خ توایم تو نه خار څه پوت شي اوس به وګورو چې څوک تختې ځه اوس به وګورو نه زه وای زه ویلې او زه خو یم پړ سړایم پوه شو نو ما خو کریم خای ته ما خای چانچیخ ما ځون چې تلس نه دی کینه ویلېګا ورځه یا ګوره لما سره دي ما رفیق حسین جان ماته دا خبرې ماته که توهین کوي ماته کوي ګوره دې ما په ملګرو حق نه لري توهین نه کوم زي الله مملسخ خدای دې هدایت در نصیب کړي الله دې امام علي عليه السلام دې منلو توفیق در نصیب کړي در خیدری نه خیدری نه ده حیدری ده هغه د لانس ده خیدری هغه خو لږ سم وایه الله اکبر ودرې سبا خو ته باندې بیا کسان میډیا یو هغه سي دلته راغلی دا حادي حسن هغه سي په نامه تاسو وګورئ ما ته راښکاره سول راپورته کړ ته دې خدای ولې ته ګوره د اکاونټ پرسل اکاونټ پرایویټ کړ دی اوس میجیک کوي